نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زموږ د نن ورځې موضوع محاسبه النفس، یا هم چې په انګلیسي ورته سیلف اکاونټیبلټي ورته وایي. نو د دې موضوعاتو په باره کې موږ باید اول خپل د نبی صلی الله علیه وسلم موږ د اصحاب کرامو کوششونو ته وګورو. نو دلته به زه د حضرت عمر فاروق یو قول ذکر وکم چې هغه وفرمایل: محاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تحاسب نفسك قبل ان تحاسب. خپل د نفس خپل حساب واخله د دې د مخه چې ستا حساب واخیستل سي. په پوره قرآن کریم کې موږ څونه آیتونه ویلي دي چې د هغې تعلق د حساب سره یې. نو که زه ووایم په قرآن کریم کې حساب لفظ 109 وارې راغلی دي، چیرې الحساب راغلی دي، چیرې هم فحسبه راغلی، او په ځینې ځایو کې حسبتم راغلی دي، او په دغسې نورو شکلو یا هم فورمز کې راغلی دي. نو دلته څه معلومیږي؟ یعنې که تاسې خپل د حساب کولو نیت وکئ، نو تاسو ته د بل د حساب فکر نه راځي. که د حقیقت خبره سي، ټول انسانان په دنیا کې د ښو او د بد حساب لري. څونه فایده مې وکړه، څونه ضرر مې وکړ. یو تاجر خو هره شپه کښېني خپل د فایدې او تاوان په فکر کې دی، او بیا د هغه رقم دا حساب خپل په کتابچې کې لیکي، خپل په حساب کې لیکي، یا هم خپل په بانکي اکاونټ کې جمع کوي. نو په هغه باندې خوشحاله کیږي. او هر انسان چې د الله څخه ډېر بیریږي، هغه نه ډېر هغه خپل حساب کوي. دا د مؤمن ښه خصلت دی. څوک چې ډېر بیریږي هغه خپل ډېر حساب کوي، خپل د نفس محاسبه کوي، خپل د ګناهونو د بخشش طلبګار یې. هغه ته دا معلوم یې چې د هغه نفس د هغه لپاره ډېره غټه خطره ده، او هغه په دې هم پوهیږي چې د نفس خرابي یو ډېر نقصان لرونکی شی دی، او په دې هم پوهیږي چې د نفس مکر او شر ډېر زیات یې. او د هغه رقم د سورت یوسف په 250 یا هم 350 آیت دی چې نفس خو همیشه د بدلاریو دعوت کوي. او دا د حیرت خبره ده چې موږ ټول د باندې د دشمنانو څخه بیریږو، او خپل دننه کې مې چې څه دشمن دی د هغې څخه نه بیریږو. لکه ځینې خلک چې خپل د حفاظت او سکیورټي لپاره سی سی ټي وي کیمراز لګوي، یا هم خپل قیمتي شیان سره زر پیسې په تجوري کې ایږدي. نو په دې سره معلومیږي چې موږ خپل قیمتي شیان لپاره په څه اندازه باندې حریص یو. موږ خپل زیورات نه اغوندو، همداسې نه چې ورک سي. زه راځه چې کمسل واغوندمه، ورکېږي څه کوې؟ مګر انسان په څه اندازه ناپوه دی. خپل د دننه غل څخه، خپل د دننه دشمن څخه ځان نه ساتي. ځکه چې حاسب نفسک قبل ان تحاسب کیفیت ماته د دې خبرې حقیقت معلوموي چې کله چې موږ خپل حساب په خپله وکړو، نو دا به ډېر اسانه وي. ماته همیشه دا خبره داسې معلومیږي لکه ستاسې په لاس یو دانه راختلي، او هغه لاندې څخه لاندې ریښه کوي، خو تاسو ته معلومیږي نه چې هغه ډېره غټه سوې ده، او دغه حالت ته ورسېږي چې تاسو خپل لاس نسئ ښورولی، او د هغې ترڅنګ ډېر خارش هم کوي او ډېر تکلیف دی هم یې. نو یو کار خو دا کېدای سي چې تاسو د ډاکټر ته ولاړ سئ، هغه به ستاسې لاس وګوري، ووایي چې یو څه صبر. نو په هغه به ستاسې په لاس کې یو کوچنی کټ ولګوي، نو د هغې څخه به هغه دانه راووځي، نو تاسې به چیغه هم ووهئ. مګر یو څه وخت بعده تاسې به ریلیکسیشن یا هم د آرامي فیل هم وکړئ. نو آیا د دې پروسې څخه تېرېدل، آیا دا یو اسان کار دی؟ یا اصلا هم اسانه کار نه دی؟ که تاسې ورته یوازې فکر لا کړي، نو ستاسې دا زړه به یو څه داسې خراب سي. او یا هم په بله طریقه که څوک وایي چې یا موږ خپل د مور او د انا کار کوو، یعنې دا لاس راواخلئ، ښې غوړ کړئ، او په ګرمو اوبو یې ښه مساج یې کړئ، او هغه دانې څخه چې دننه ریښه ده هغه به کلار د منځه ویوړل سي، او تاسې ته به سم وینې هم معلومې نه سي، او ډېر خاص درد به هم ونه کړي. نو دا کار چې دی حاسب که انت حاسب هم دغه والا دی. نن به زه او تاسې خپل د نفس حساب وکړو، او د هغه د علاج کوشش به وکړو. نو سبا به انشاءالله موږ په دنیا په ګناهونو کې هم نه لویږو، او دغه رقم دلته راځي چې موږ چې څه ګناه وکړو الله هغه څنګه بخښي. نو دا لږ د ځان سره ولیکئ، ځکه چې زموږ نن موضوع دغه ده چې زموږ نیکیانې څونه او خرابیانې څونه دي.
نو هغه ګناوې چې موږ کوو په هغې کې ځینې داسې ګناوې دي چې الله تعالی یې په قدرتي ډول بخښي، لکه د بدن څخه چې ویښته رژېږي یا هم لویږي چې هغه موږ ته معلومیږي لا نه، دا د الله رحمت دی. نو که موږ مخ ته وګورو او نیکسټ سټپ ته ولاړ سو، نو زموږ ځینې ګناهې زموږ د نیکیانو او زموږ د ښو کارو په صورت کې ځي. ان الحسنات یخسف نفس السیئات. نو دویم سټپ چې دی، یعنې موږ چې هغه نیکي کوو، لمونځ کوو، روژه نیسو، حج کوو، خپل دا 15 فرایض ادا کوو او دغه رقم د یو بل چا سره کومک کوو او دغه رقم که موږ ښه اخلاق لرو یا خلکو ته بخښنه کوو، نو دا زموږ د هغو ګناهو کفاره جوړیږي. او که موږ درېیمه مرحلې ته وګورو، نو په دې مرحله کې الله تعالی زموږ د ګناهو په خاطر په دنیا کې یو ازمایش پر موږ باندې اچوي. کېدای سي هغه د مریضي په صورت کې ولنبلونکم بالشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس فبشر الصابرین. نو هغه په دغه شکلو کې راځي، په دغه پنځو کې په یوه شکل باندې راځي. نو په اوس کې هم ډېر خلک دي چې پریشانه دي، نو اوس هم پر تاسې اسانه ده. نن سبا که په دنیا کې مریضي راغله، مشکلات راغله، یا هم زموږ عزیزان زموږ څخه ولاړه، یا هم په کور کې راشن ختم سوه، نو دا خو ډېر اسانه خبره ده. غیر محسوس طریقې سره الله تعالی زموږ ګناوې زموږ څخه رژوي. نو که تاسې د صبر څخه کار واخلئ، نو الله تعالی به اجر درکړي. او که تاسې صابر نه اوسئ او شکایت وکړئ، نو د دې فایده به ډېره نه وي. او د دې بعده مخکې سټپ یا نیکسټ سټپ چې دی، نزاح د مرګ سختیانې. په حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی پر مؤمن باندې د مرګ سختیانې اچوي تر هغه وخته پورې چې د هغه جسم داسې د ګناهو څخه پاک سي چې په هغه باندې به یوه ګناه هم نه وي. ځینې خلک خو خوشبخته وي په دې دنیا کې الله ګناوې ورژوي، او الله هم که زموږ په ګناوې کې انصاف کوي، نو الله دې په دې دنیا کې او د هغه رقم د چا چې درجې لوړې دي د هغې مشکلات لوړ دي. په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د نزاح مشکلات وه او سختیانې وې، هغه د رفع درجات لپاره وه. او که بیا هم په دې کې څه ګناوې پاته شي، نو د هغې مخته درجه هغه قبر عذاب دی چې په هغې کې الله تعالی انسانان یا هم بندگان ازمایي او عذاب ورکوي چې د هغې په نتیجه کې بیا انسان پاکي لاسته راوړي. نو ځینې داسې خلک دي چې په قبر کې چې خپل عذاب لیدلی، نو د الله په رحمت سره د قیامت په ورځ به هغه پاک. ځینې بیا د هغه رقم هم نه وي، ځینې بیا مخته درجې یا هم نیکسټ فیز ته ځي چې هغه شپږم درجه جوړیږي. او هغه څنګه درجه ده؟ دا چې یو بنده د قبر څخه راووځي، که هغه نه وي پاک سوي، نو هغه د میدان حشر په عذابو باندې اخته کیږي، او هغه معلومه ده چې ډېر سخت عذابونه دي. که تاسې د قیامت بیان په کتابو کې اورېدلی نو تاسې به پوهیږئ. او دغسې خلک بیا په دې فیز کې هم پاکیږي چې هغه خپل د خولو او یا هم خپل د هډوکو د درد یا هم د ځغستا یا بدن درد هغه تره پاکیږي. او د هغې بعده بله درجه راځي، ځینې په دغه حشر په میدان په درجې کې لا نه پاکیږي. نو بیا مخکې درجه پل صراط ده. د سورت مریم په آیت کې راځي چې په تاسې کې به څنګه هر یو د هغه څخه تیریږي، چې د هغې سره به ځینې خلک په ډېر سختۍ سره تیریږي، او ځینې خلک به تیریږي لا هم نه، د هغې څخه به لاندې وغورځي، جهنم ته به ځي، او د هغې سره به دوی خپل د ګناهو تلافي کوي. او هغه ښځې چې په زنا سره چې خپل په خاندان کې اولاد راویستلي، نو په جهنم کې به هغوی راځړېدلي. او د هغه رقم داسې نور شیان هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په صفه معراج کې معلوم سوي وه، چې په هغې کې ډېر خوشبو او ډېر خوندوره ډوډۍ تیاره سوې وه، چې ډېر خلکو کوشش کوي چې هغه ته ولاړ سي، مګر ملایکه هغوی ودرول او هغوی یو د ډېر بدبو خوراکي شیانو خواته ووړله. نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا څنګه خلک دي؟ نو جبرائیل ورته وویل دا هغه خلک دي چې د هغوی په کورو کې د دوی حلالې ښځې او د دوی حلال سړي وه، مګر هغوی به هغوی پرېښول او د ګندګي خواته به تله. نو په هر حال د دې خبرې څخه به تیر سو، د پل صراط کې به هم ځینې خلک پاکیږي او ځینې خلک به د هغه څخه لاندې لویږي. او هغه کسان چې جهنم ته لوېدلي دي، نو که هغه د یو کوچني اندازه په اندازه هم د هغوی په زړه کې ایمان وي، نو الله تعالی د یو څه عذاب وروسته هغوی راباسي. او بیا د جنت د باندې یو نهر دی چې هغه ته نهر حیوان وایي،
بیا به په هغه کې ډوبېږي، یعنی په هغه ځای کې به هغوی بیا پاکېږي، مګر د هغوی په تندي به لیکلي چې د الله ایله کړي جهنمیان یا تقوا الرحمن، او د هغې سره به هغوی ډېر شرمېږي چې الله خلک به ګرده خبر سي چې موږ لکه د جیل څخه چې رایلسي وي د زندانه، لکه نن سبا چې خلک د زندان څخه رایلسي څنګه شرمېږي. نو بالاخره وګورئ تر کوم ځای پورې خبره پوره سوه او ورسېدل. په دې کې لږ فکر وکړئ، د دې دمخه چې موږ د دې فیصله وکړو چې موږ د دې مجلسو کې ګډون کوو، نو موږ دا هم ووایو چې موږ به خپل زړه خپل په فوکس کې ږدو. نو که موږ فکر وکړو د دې دمخه زموږ سفر د کوم ځای څخه شروع سوی و، د یو تور زړه سره شروع سوی و. خدای دې نه کوي چې ستاسې زړه به ډېر تور و. اوس تاسې وګورئ په هر معاشرې کې 4 ډوله خلک یې چې په هغې کې هغه خلک دي چې په ډېر ښه درجې سره دي، یا هم لکه چې هایجکرز ورته وایي، لکه غله، ډاکوګان، طوایفې او داسې نور ټول شیان پکې موجود دي، یعنی د چا چې بدترین کردار یې. او د هغې بعده بیټیوکرز راځي چې هغه په دواړه ډول یي، چې هغه ته شریف شرفه هم وایي، لکه موږ چې خپل په ژبه ورته وایو ډېر شریف خلک دي خو لمونځ نه کوي. او دریم هغه خلک دي چې زموږ د معاشرې ډېر پرې لیکې خلک ورته وایي، یعنې چې ډېر زده کړه یې کوي، ډاکټرز، انجینیر، او هغه خلک چې ډېر ادب کار خپل د نوکران سره لا په ډېر ادب سره خبرې کوي. او په دغه رقم په اوله درجه کې چې وه چې کریمینلز وه یا هم مجرمان وه، د هغې زړو ته چې موږ فکر وکړو نو هغه یو تور زړه کېدی سي. او د هغې بعد چې کومه درجه وه میډیوکرز وه، هغه یو فولادي رنګه یا هم ګرې رنګه زړه درلودی سي چې د هغوی په زړو کې هم څه مشکلات وه، څه خامیانې وې. او بیا په درېیمه درجه کې چې په دنیا کې ډېر پرمختللي خلک، ډېر ښه خلک یې، مګر چې په دین کې کمزوري یې او وایي زه په دا غټه ژبه باندې څه کېږي، په دا لمانځو سره چاته څه رسېدلي دي، موږ خو ښه کارونه کوو نو په دې سره چاته څه میلاو کېږي. مګر بیا یو 4م سټپ راځي چې هغې ته علما وایي، ټول ښه خلک، مشاعر، په هغو کې د خلکو ډېر عزت، د دین ډېر عزت یې، د خلک د بل چا عزت وکړي ونه کړي خو د دوی عزت حتمن کوي. نو دا 4 درجې که موږ خپل په فکر کې ونیسو، نو د دې مجلسونو موږ ته یو څه د اسلام په نږدې کېدو دمخه زموږ زړه په کومه درجې کې و؟ تر ټولو ښکته درجې څخه و. شاید ته د هغو څخه نه یې چې ستا زړه به ډېر تور نه و، خو په تاسې ټول کې په موږ کې یو څوک داسې و چې د هغه زړه ډېر تور و. قرآن د ټولو لپاره، هدایت د ټولو لپاره راغلی، نو تاسې دغه خبرې په هغه باندې هم واوروئ چې د ډېر سخت او تور زړه مالک دی. او دغه رقم موږ ځان ته باید یو مقصد جوړ کړو، یو ایم، یو ګول جوړ کړو چې په دې کې زموږ ګول باید څه وي. یو ګولډن زړه یا طلایي زړه والا نفر باید موږ جوړ او خپل د محاسبې لپاره یو ډېره اسانه لار د قرآن تلاوت دی، چې ځینو خلکو ته به اول دا ډېر سخت دی چې اول تاسې سورت فاتحه وایئ او بیا سورت البقره ته ځئ، بیا العمران او بیا سورت النساء ته ورسېږئ او بیا د هغې وروسته مائده ته ورسېږئ. نو دا ټول خو مدني سورتونه دي چې په دا ټولو کې احکامونه بیخي ډېر احکامونه دي. نو دا ټول هغه د ابتدایي هم یا هم نوي خلکو لپاره ډېر سخت یې. هغه به فکر کوي وایي دا دین دونه سخت دی، تقریبا 1000 حکمه خو یوازې په بقره کې راځي. مګر که تاسې بیا سورت الانعام ته ورسېږئ او بیا د هغې بعده سورت الاعراف، دا دواړه مکي سورتونه دي چې په هغې کې تاسې ته خپل د رب تعارف هم لاسته راځي. كتب على نفسه الرحمه، د دې په ویلو سره به تاسو وایئ زه دونه بد هم نه یم، که وایئ که بد هم یم خو زما الله ډېر مهربانه دی. د مکي سورتونو دا یو ډېر خاص رنګ یې چې په هغې تاسې ته امید هم پیدا کېږي او خوف هم، او بیا د هغې سره تاسې د الله سره د قریبي یا قرب احساس کوئ. او د دغه 2 سورتونو په جریان کې تاسې یو څه متوجه کېږئ او مخته بیا سورت الانفعال او توبه راځي چې تر ټولو ډېر درانه میل دی په پوره قرآن کې. او بیا مدني سورتونه راځي چې په هغې کې د الله د لارې تقاضا وي. او د دا ټولو په جریان کې یعنې د ځینې سورتونو په لوستلو کې تاسې خوشحاله کېږئ، د ځینې په هغې کې تاسې ته خوف راځي، په ځینې کې تاسې ډېر بیریږئ، نو په دې سره ستاسې زړه نرم کېږي
او بیا دغه رقم د سورت توبې نه وروسته سورت یونس، هود او په دغه رقم تاسو بیا بل پړاو ته راوړئ چې ګورئ حضرت یوسف خو هم بچ سوی و، هغه هم ساتل سوی و، نو خدای به ما هم وساتي. او بیا سورت رعد راځي چې په هغې کې د الله په ذکر کې تاسې د زړه اطمینان لاسته راوړئ. او بیا په سورت ابراهیم کې تاسې کلمه طیبه وایاست او بیا وایاست خیر که د اسلام پوره درخته هم جوړېږم نو جوړه بسم انشاءالله. او بیا سورت حجر راځي او بیا تاسې ته مخته راځي انا نحن نزلنا لذکر وانا له لحافظون. نو تاسو وایاست رښتیا چې دا خو ډېر قیمتي کتاب دی، دا یو ډېر سیکیور او حفاظت شوی کتاب دی، نو زه باید دا ولولم او دا بد کتاب نه حتما به ښه کتاب وي. او بیا سورت نحل راځي او بیا د هغه وروسته سورت بني اسرائیل راځي او د هغې وروسته بیا سورت کهف راځي. نو بیا به تاسو وایاست چې په اصحاب الکهف خو هم تیر شوه، نو زه به هم یو څه صبر وکړم او تر دغه 1500 پارو پورې به تاسې راکښېنستلي یاست، تاسې زړه به راکښېنستلی یې، نو ستاسې دا زړه چې تور و هغه به یا هم خړ سوی یا به هم فولادي ته راویښتي ګرې ته، یعنی په خپل فطرت باندې راغی. ګورئ موږ د خاورې څخه جوړ سوي، کلا بل ران علی قلوبهم. تاسې یو وارې فکر وکړئ چې دا قرآن په څنګه بېله دې چې موږ ته احساس راکړي، موږ ته د محاسبې اجازه راکوي. او بیا دغه رقم که تاسې 14مې پارې ته ورسېږئ نو په اولو ایتونو کې به تاسې د خپل نفس ته داسې په قهر یاست، داسې ورڅخه به خوف زده یاست چې د هېڅ چا څخه به دونه خوف زده نه یاست. او بیا تاسې پوهېږئ چې دغه نفس دی چې د بدو شیانو حکم ورکوي. زه خو بده نه یم، زما نفس بد دی، دغه زما نفس دی چې د معاشرې په غلطو شیانو باندې زما زړه راویښوي او ما د جهالت خواته رابلي او هلاکت خواته ما بوځي. او بیا دغه رقم پټ پټ تاسې خپل د رب سره خبرې کوئ چې یا رب پر ما باندې رحم وکړه، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا الله خیر دی بل چاته مو ښکاره کوه. بیا په یوه کوچنۍ ذره په اندازه سره هم نه تاسې خپل نفس د هغه خواهشو ته نه پرېږدئ، ځکه چې دا نفس خو سرکشه دی لکه اوښ، یا به تاسو پر هغه باندې سوار یاست یا به هغه پر تاسې باندې سوار کیږي. او شیطان په دې کې څه لاس لري؟ دا ټول نفس د ټول خراب حکمونه د هغه طرف ورکول کیږي، یعنی تاسې داسې یاست لکه ټول شیطان یا هم خپل د دشمن خبرې چې منئ. آیا تاسې داسې یو کامیابه شخص لیدلی چې هغه په ژوند کې کامیابه وي سره له دې چې د هغه دشمن هغه ته مشورې ورکوي، د خرابو خلکو مشورې اخلي؟ نو لحاظه چې موږ نن کښېنستلي یو، موږ ته چې لپاره کښېنستلي یو، زموږ نیت او ګول چیست دی؟ دا چې موږ خپل محاسبه وکړو او د دې فایدې کتل ډېر مهمه دي. د دې نه مخه چې خلک زموږ وزن کې بهتره دی چې موږ ځان وزن کړو، خپل محاسبه باید په خپله وکړو. د دې د مخه چې د دې محاسبه وسي او د دې د مخه چې موږ خپل ځان الله ته پیش کړو، خپل ځان هنداره ته ودروئ، ځان چک کړئ. لکه تاسې یو ځای روان یاست نو په د اخر کې ځان ته حتما په هنداره کې ګورئ چې آیا زه آماده یم، زه سم یمه؟ خو بیا هم د چا تسلي نه کېږي، بیا هم څوک خپل لپسټیک سموي، هم موټروان هلته ولاړ یې. نو دغه رقم چې معراج ته ستاسې سفر دی، دا په اصل کې د دې دلیل دی چې موږ ځان ورته تیاروو. ګورئ د باندې خلکو نظر چې دی د باندې دی، دا چې زموږ رنګ څنګه دی، زموږ شکل څنګه دی، موږ آیا ځان تیار کړی دی، ځان مو ښایسته کړی دی، میک اپ مو کړی دی، مګر ان الله لا ينظر، بېشک الله نه ګوري الى اموالکم وصبرکم، دوه شیان مال او صورتونه، ځکه چې دواړه خو هغه راکړي دي. خپل په راکړل شوي شي سره څوک امپرس کېږي، څوک تعجب کوي. مثال تاسې یو چاته یو شی ورکړئ بیا وایئ الله دا عجب ښایسته شی دی، زما خو یقین نه کېږي دا څومره ښایسته دی، بیخي دغه رقم دی. او بیا هم ولکن ینظرو، مګر هغه ګوري چې ګوري دوه شیان، ولا مالکم ولا قلوبکم. نو محاسبه نفس ولې ضروري دی؟ په دې چې په دې کې تاسو خپل ځان ته ګورئ. او محاسبه معنا څه وه؟ د یحاسبو محاسبه څخه وه، د حاسین با څخه وه
چې ورته موږ حساب کتاب په پښتو کې وایو، او محاسبه د بدیو شمار او د عیبونو شمارلو ته ویل کېږي. انسان د شپې دا فکر کوي چې ما دا پوره ورځ څه وکړه، کوم ښه عملونه کړي وه هغه جاري وساتئ، خو که سم عملونه مو نه وه نو هغه یو یو شمار کړئ او د ځانه یې ایسته کړئ، او په مستقبل کې د هغه د کولو څخه ځان وساتئ. دې ته محاسبه وایي. او د هغه رقم د محاسبې یو بل تعریف هم دی. عقل په دې خبرې باندې لګول چې نفس د خیانت کولو څخه وساتي. تاسې غور په وکړئ دا څومره غټه خبره ده. زه او تاسې خیانتونه کوو او خپل د نفس خبرې منو او د نفس د ډیروالي او کموالي باندې فکر کول او په هر فعل کې د هغه څخه سوال کول چې دا فعل یا کار کوي تا ولې. تاسو خپل اولاد غوږ نیسئ او ورته وایئ چې دا کار دې ولې وکړي، د هغسې یو کارګر نیسئ چې تا دا کار ولې داسې غلط وکړي. نو خپل نفس هم د غوږو څخه نیول دغې ته محاسبه وایي. ولې دې دا کار وکړي؟ موږ باید ځان وشکنځو، باید په خپل ځان باندې هم واورو ولې دې وکړي، څنګه دې وکړي، که دا کار دې ښه کړی دی نو د الله لپاره دې کړی دی که یا، او که دې بد کار کړی دی نو ولې دې دا کار وکړي، او که دې ښه کار کړی دی د الله بغیر دې چاته وکړي. ځان اصلاح کا، یعنی محاسبه او نفس ځان شکنځلو ته وایي. په بدو کارو او په ګناهو باندې خپل نفس ملامتولو ته وایي، او بیا یې که امکان درلودی هغه ته سزا ورکړي چې هغه د بدیو څخه راوګرځي. نو د غلطیانو ایسته کول او نیکیانې جاري ساتل دغه ته وایي محاسبه. نو په دا رقم که تاسې په ځان باندې پیره ودروئ نو په دې سره څه کېږي؟ تاسې ډېر ښه پوهېږئ. ضروري خبره دلته دا ده چې موږ د دې په اهمیت باندې پوه سو. په 28مه سپاره کې سورت حشر په 18 او 19 آیت کې راځي: ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی د الله څخه وویرېږئ او هر انسان دې وګوري چې هغه خپل د سبا لپاره څه لیږلی دی او د الله څخه وویرېږئ، بېشکه چې الله په پوره ډول باخبر دی. نو د دې آیت فایده دا ده چې موږ په دې پوهېږو چې یعنی سبا ته آمادګي ونیسي، او د دې سبا څخه مطلب هغه دی چې حتما راتلونکی دی. کېدای سي چې سبا راسي خو شاید زه نه یم، یا هم کېدای سي نن قیامت راسي او سبا بیخي نه، مګر قیامت داسې سبا ده چې حتما به راځي. او هر څونه ډېر چې تاسې د الله الفاظ باعث نو د نور څخه ډېر تاسې خپل په قصې کې کېږئ، او بیا تاسې شپه ورځ داسې کارونه کوئ چې تاسې ته فایده ملاویږي. نو الله تعالی خپل بندگان ته د داسې کارو حکم ورکوي چې د ایمان څخه شروع کېږي او په عمل باندې روانېږي، کې په پټه کوي کې مخامخ کوي. باید الله خوف او تقوا ستا په زړه کې. الله تعالی دغه غواړي چې موږ د هغه حکمونه ومنو، د هغه د شریعت لحاظ وکړو، او بیا موږ باید دې ته هم وګورو چې په کوم شي کې زموږ نفع ده او په څه کې نقصان دی. او د قیامت په ورځ چې ستاسې کوم عملنامه نو د هغه انټریز یا هم د هغه په دننه کې چې څه یې هغه به ستاسې د فواید او ستاسې د نقصانونو په ډول لیکل سوي یې، یعنی د مثبت او منفي په شکل به لیکل کېږي. هلته به مثبت درکول کېږي، دلته به منفي. تاسې به ډېر ښه کارونه کړي خو د نورو ګناهونو یا خطاو له امله به په هغې کې تاسې ته منفي درکول کېږي. ځینې وخت یو بنده فکر کوي چې زه به د فلاني څخه یو څه پیسې واخلم، تاسې به وایاست د هغې سره خو زما ډېرې پیسې دي، زه اوس حساب پرېږده، زه به تر هغو ځینې اخلم، زما پیسې به پوره شي. خو کله چې د حساب ورځ راورسېږي ستاسې به پیسې نه وي ورسره پاته، بلکې 100,000 به لا ستاسې ورباندې. نو د قیامت په ورځ چې دا لحظه راسي نو تاسې به څه کوئ؟ نو ضرور دا دی چې په دغه دنیا کې لا موږ د هغې محاسبه وکړو، د هغه شیانو محاسبه وکړو چې موږ د نیکو کارو څخه په تللو باندې منع کوي. او دغه رقم تاسې فکر وکړئ تاسې په رمضان کې ډېر عبادت وکړئ، ډېر ښه د الله حکمونه ومنئ، نو تاسې بعد فکر وکړئ چې د اختر بعده بیا ستا څنګه عمل وي، ستا به څنګه ژوند وي، ستا پلان څه دی. ته به ټول اختر په پارټیانې باندې تېره کړې. اوس خو نو روژه ختمه سوه، اجازت ملاو سو، کنسرټونه دي، شیان دي. نو خبره دغه ده، موږ باید هغه هلته پرېنږدو، موږ باید هر کال تر بل کاله ځان بهتره کړو. آیا تاسې چې هندارې ته وګورئ بس ماسې ځان ته ګورئ؟
نو حساب النفس هم دغسې دی. داسې نه دی چې ته به هره شپه خپل حساب کوې ما دا بدي وکړه ما دا خوبي وکړه ختم. نو خبره دا ده که تاسو ته کوم خامي په نظر راغله هغه اصلاح کړئ او د الله څخه توبه وغواړئ، مغفرت وغواړئ او د هغه کوتاهیانې او ګناهو څخه ځان وساتئ چې ستاسې نفس در خیرن کوي. او دا ټول خیرن شیان چې شته فحش ویل، غیبت کول، تهمت لګول، طعنه ورکول او هغه ټول شیان چې الله ته ناخوښه دي. او دا ټول ولیکئ، خپل ټول خطاوې په یو نوټ کې ولیکئ او ووایاست آیا زه به په دې زړه باندې الله ته ځم؟ زما مرګ خو معلومه نه دی، زه به په دې زړه باندې الله ته ورځم. نو دغه رقم که په عادي حالت کې کور ته میلمه راسي نو تاسې به څنګه وارخطا سئ وغورځېږئ چې دا زما څنګه حالت دی، زه به څه خورمه، چیرې به یې کښېنومه؟ دغسې دی که نه دی؟ نو دغه رقم په دا خیرن زړه تاسې څنګه الله ته ځئ؟ انسانانو ته خو موږ ځان ډېر صاف و سوتره معرفي کړی دی، خو که تاسې په دا هنداره کې خپل زړه ډېر صاف درته معلومیږي نو بیا استقامت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ګوري ډېر بدبخته دی هغه انسان چې الله د حکمونو څخه د غفلت مظاهره کوي. او دغه رقم داسې بندګان هم یې چې ځان ورته خیرن نه معلومیږي په دغه حال کې چې هغه ډېر خیرن یې. او بیا دغه رقم بنده چې هغه ورځ پیش سي نو د هغه د پښو لاندې څخه په ځمکه ایسته سي، ناکامي د هغه مقدر جوړیږي. او بیا دغسې بنده داسې خسارې ته رسیږي چې هغه ته بیا هیڅ شی نه رسیږي. نو دې ته خپل په ژوند کې ځای ورکړئ. په ژوند کې وسوسې راتلی سي، دا هم په یاد وساتئ. غلط طرف ته انسان تللی سي مګر درېدلی نه سي. او که تاسې محاسبه و نفس ته د سنتو په روشني کې وګورئ د حضرت محمد د سنتو مطابق سره محاسبه څه ده چې په دې کې به زه د یو څو احادیثو ذکر وکړم. نو اول روایت دی عقلمند هغه دی چې خپل نفس یې وپېژني او د مرګ د مخه یې ښه عملونه وکړه. او دا د ترمذي روایت. او محاسبه النفس داسې عمل دی چې د ټولو د علماو اجماع ورباندې توافق دی. او د فتنې په دا زمانه کې څوک وایي چې هغه سم کار نه دی، څوک وایي دا سم کار نه دی، خو ټول علما په دې باندې په یو تعقیب باندې دي چې محاسبه النفس فرض او په دغې سره به زموږ اصلاح کېږي. نو بیا انسان ته سوال پیدا کېږي چې دا دی دا څنګه وکړمه؟ نو د دې لپاره اول باید تاسې پوه سئ چې ستاسې نفس دی څنګه. نو نفس چې دی زما او ستاسې زړه دی، زموږ سول دی، زموږ روح دی. او دا زموږ مخ ته چې څه بدن دی دا خلکو چې معلومیږي دا مادي دی، یعنی دا د خاورې څخه جوړ دی، په دې کې روشني نشته. خو نفس زموږ د زړه هغه پټ سوې حصه ده چې په اصل کې زموږ روح دی. د روح لپاره په قرآن کې په عربي کې 3 شان راغلي دي. جبرائیل علیه السلام ته هم روح ویل شوی دی او قرآن ته د وحي روح هم ویلی دی او بیا زموږ روح زموږ سول. نو دل سوال دا پیدا کېږي چې تاسو محاسبې ته کښېنئ نو آیا تاسو ته معلوم دی چې ستاسو د روح څه مریضي ده؟ نو د دې لپاره لږ د دې د پوهېدلو ضرورت دی چې زموږ امراض څه دي. نو خبره دا ده که زموږ نفس موږ د سنت او د قرآن په مطابق ونه چلوو نو بیا نفس خپل حرکت شروع کوي او بیا تاسې د هلاکت درجې ته غورځوي. سیده چلول ستاسو لپاره زار کوي او هغه انسان چې غواړي اهدنا الصراط المستقیم په لاره ولاړ سي هغه ته اجازه نه ورکوي او په خپل خواهشات او خیالات باندې باید خپل محاسبه وسي. په عربي کې ویل کېږي چې نفس په انتهایي ډول خاین حصه‌دار رقم دی، یعنی شراکتدار او پارټنر رقم دی چې یعنی ډېر خیانتکار یې. یعنی که ته دې محاسبه ونه کړې نو هغه ټول ستا مال اخلي او خپل یې غړپ کوي او غلا کوي. او دغسې نور هم ډېر شریکان چې ستاسې جایداد ستاسو څخه واخلي، په هغې کې غلا وکړي، خیانت وکړي، تر هغه پورې چې څه کم وروڼو سره جلا سي. نو په هر حال دا ستاسې هغه پارټنر دی، یعنی که روزانه تاسو د هغه څخه حساب وانخلئ چې ما څه وکړه تا څه وکړه څنګه دې وکړه نو په اند کې یا په اخر کې همیشه به تاسو ته نقصان ورسیږي. او په یاد وساتئ چې فاسد نفس د زړه د امراضو سبب دی. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د زړه ټول امراض د نفس د طرفه پیدا کیږي.
او بیا ټول فساد د هغه ځای شروع کېږي او نو ټولو اعضاو ته رسېږي او د دغه بد عملو خواته اول زړه د چا کشېږي او بیا د هغې وروسته بیا سترګې لاسونه بدن شی د هغوی خواته حرکت شروع کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل په هره خطبې کې ویل نعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا نو د دې څخه څه معلوم شوه یعنی د نفس او د هغه د امراض څخه اول هغه خلک دي چې خپل د نفس غلامان دي او دوام هغه خلک چې په خپل نفس باندې قابو کوي ما او تاسې باید خپل ځان سیټ کو باید ځان ته تغییر ورکړو باید د نفس د شر څخه هم پناه وغواړو او د هغې څخه باید ځان هم وساتو او دا نفس چې دی د زړه د طرفه الله ته د رسېدو رکاوټ دی یعنی الله ته موږ ته رسېدو بندش دی او دا خپل نفس بېله دی چې موږ د بدو کارو څخه ودروو نو د الله خواته موږ نشو رسېدلی نو لهذا که تاسې د هغه کسانو څخه یاست چې نفس تاسې خپل په کنټرول کې نیولي یاست او تاسې یې خپل غلام کړي یاست نو دا به تاسې هلاک کړي صحیح دی تاسې نن د قرآن خبره مه منئ په هغې باندې عمل مه کوئ خو سبا به خپله پښیمانه یاست او دغه نفس به تاسې شرمنده کوي تر هغه وخته پورې مو چې شرمنده نه کړي نه مو پرېږدي او سبا به نه تاسې ته د دنیا عزت او ابرو ملاو کېږي او نه د آخرت تاسو به غلام یاست نو فکر وکړئ تاسو غواړئ چې غلام سئ که مالک که غواړئ غلام سئ نو د نفس خواهشونه ومنئ او خو که تاسې په دوهمه درجه کې چې خپل نفس خپل په لاس کې نیسئ واما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى او هغه چا چې خپل پر نفس باندې قابو کوي او د الله ته د مخ ته درولو څخه وبېرېدی نو د هغه لپاره جنت دی نو تاسې دا نوټ کې ځان سره ولیکئ چې آیا تاسې یو مزدور غلام یا ماسی جوړیږئ که مالک نو انشاءالله بیا به تاسې خپل په خواهشو باندې قابو پیدا کړي او هغه چا چې خپل په نفس باندې غلبه وکړه نو هغه به کامیابه سي او چا چې ونه کړه هغه به هلاک سي او دغه رقم په سورة النازعات کې موږ ویلي دي فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نو خو جنت المأوى خو موږ غواړو نو موږ باید څه وکړو د هر شي څخه باید ځان وساتو نو د نن ورځې لپاره زموږ دغونه درس و سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين جزاك الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله